قدرمنو په 11 اکتوبر باندې د خیبر په تاریخي ځمکه باندې د پښتون تحفظ موومېنټ د چترۍ لاندې یو قامي جرګه کیدونکې ده. د پښتنو دغه قامي جرګه کې د منظور پښتین د خوا نه چې د صوبې کوم مذهبي سیاسي او سماجي مشران دي ټولو ته دعوتنامې ورکړې شوي دي. پخپله ورپسې منظور پښتین یو پسې تللی دی. نو اوس دغه قامي جرګه چې کومه ده نو د دې نه چې د پښتونخوا کوم ملتپاله ځوانان دي مشران دي قام پرسته او په پښتونخوا کې امن غواړي خوشحالي غواړي سوکالي غواړي نو او هغوی ته دا ښکاري هم چې دا تنظیم چې کوم دی پښتون تحفظ موومېنټ نه دی په دغه لړ کې روان هم دی د هغې لپاره کار هم کوي نو هغوی د دغې جرګې نه ډېر امیدونه ساتلي دي. خو اوس په تېره یو هفته کې د حکومت د خوا نه یو دوه داسې پیښې مخې ته راغلې چې هغه اوس هغه د جرګې نتیجه به څه راوځي هغه خبره په وروستو پاتې شوه. اوس خو دا خبره شکمنه ده چې جرګه به وشي او که جرګه به ونه شي په امن سره. نو دغه دوه پیښې چې کوم دي په دې کې لومړۍ پیښه اول ذکر کوو بیا د دویمې پیښې. نو ګورئ لومړۍ پیښه چې کومه وه نه دا د پښتونخوا پولیس د خوا نه د تېرې نهې په ورځ باندې د جرګې چې کوم میدان دی کوم چې پنډال ورته ویلی شي نو په هغه پنډال کې چې د تنظیم د خوا نه کوم کیمپ لګولی شوی او د تنظیم ځوانان پکې ناست وو په هغې باندې یو ناڅاپي حمله وکړې شوه. په دغه ناڅاپي حمله کې د خلکو د منتشر کولو لپاره پولیس ته انسوګې څه شلینګ هم وکړو استعمال یې وکړو او بیا وایي دغه ځای کې اور هم ورته کړی شو که نه. اوس دې ځای کې یو کوېسچن دا راپیدا کېږي چې دا پولیس چې په حرکت کې راغی او د حمله یې وکړه نو دا یې د صوبایي حکومت په اډر باندې وکړه که د وفاقي حکومت په اډر باندې وکړه نو هغه ځای کې بیا مکمل تضاد موږ ته مخې ته راځي ځکه چې د صوبایي حکومت چې کوم ترجمان دی نو بیرسټر سیف د هغه د خوا نه دا بیان جاري شو چې پرون منظور پښتین په خپله د وزیر اعلی ګنډاپور سره ملاقات ته راغلی د دغې جرګه کې د ګډون دپاره ورله منظور پښتین دعوت ورکړو او وزیر اعلی په ډېر په خوش اسلوبۍ سره چې کوم دی دغه دعوت قبول هم وکړو او دا یې ورته هم وویل چې زموږ د خوا نه جرګې سره څومره تعاون کېږي نو موږ به هغه عمره تعاون کوو. نو بیرسټر صاحب په دې بیان کې لکه دا ثابتول غواړي چې موږ صوبایي حکومت خو لکه د خپل خوا نه چې کوم دی مکمل کوشش کوو چې موږ جرګې سره یو موږ وایو چې جرګه کامیابه شي او دا پولیس له اډر موږ نه دی ورکړی. نو چې پولیس له دې اډر نه دی ورکړی نو اوس بیا دغه ځای کې سوال پیدا کېږي چې اډر وړه چا ورکړی دی او دغه ځای کې تاسو ته دا هم معلوموي چې د پاکستان د آیین د قانون مطابق پولیس چې کوم دی نه دا پراوینشل سبجیکټ دی دا د صوبایي حکومت انډر دی. نو دی چې وایي چې موږ نه دی ورکړی نو دی وایي وفاقي حکومت والا ورکړی دی. هغه وزیر داخله محسن نقوي انکار کړی او هغه وایي چې موږ څنګه د یو صوبایي اداره چې دا نه هغې له ډایرکټ وفاق اډر ورکولی شي او دا که ورته ویلی شي. خو اوس دې ځای کې وفاقي حکومت بریوزمه دی نو که دغه کې نه انواله خو پرون چې کوم کار شوی دی نه وفاقي حکومت کړی دی او هغه په پی ټي ایم باندې په پښتون تحفظ موومېنټ باندې پابندي لګولي دي. نو قدرمنو تاسو ته ډېره پته وي چې په 15 جون 1948 لا چې د پاکستان د ازادۍ یو کال هم نه شوی او په خدایي خدمتګار تحریک باندې د باچا خان په تحریک باندې کومه پابندي لګولې شوې وه نو په دې ملک کې د پابندۍ لګولو هغه سلسله چې کوم جاري شوې وه چې په هغې کې بیا د هغې نه وروستو په جماعت اسلامي باندې هم پابندي لګولې شوې ده په نیپ باندې نیشنل عوامي پارټي د ولي خان چې کوم په هغې هم پابندي لګولې شوې وه په عوامي لیګ هم پابندي لګولې شوې وه او د هغې نه پس په دې پابندۍ کې د پی ټي آی پورې راورسېده نو اوس د هغې نوی ښکار چې دی د پی ټي ایم شو او د پابندو په دغه کتاب کې یو نوی چپټر چې دی د هغې اضافه وشوه. اوس د پابندي چې ولګېده نو د دې ریزلټ به څه راوځي نو ګورئ دې ځای کې یو په دې خبره باندې مونږ ځان پوهېږو که نه چې پی ټي ایم پښتون تحفظ موومېنټ یو پولیټیکل پارټي نه ده نو چې کله دا پولیټیکل پارټي نه ده که نه نو دوی ته مخامخ په سیاست کې هېڅ ستونزه نه راځي ځکه چې دوی خو الیکشن ته نه ودرېږي. اوس دا یوه چې دا پی ټي ایم باندې پابندي ولګي نو څه ناڅه مسلې خو بیا خامخا راځي چې لکه یو تنظیم چې یو ګورمنټ سره رجسټر نه وي نو بیا هغوی ته ډېرې مسلې راځي. خو لکه بیا هم دا خو یو تحریک دی او تحریک د پښتنو د ښې ورځې لپاره دی د پښتنو د حقوقو د تحفظ لپاره دی نه دا خو که په دوی باندې پابندي ولګي هم د دوی دا کار کولی شي خپل کار جاري ساتلی شي. په تنظیم باندې د پابندۍ لګولو نه پس د تنظیم د خوا نه لا سرکاري بیان نه دی جاري شوی. ها د دې نه مخکې چې دا پولیس کله حمله کړې وه نو د هغې نه پس د تنظیم د خوا نه یو زاهد الله نومي یو سټیزن چې دی نو هغه د پېښور په های کورټ کې کیس داخل کړو او په هغې کیس کې هغه وویل چې دا پولیس چې څه کړي دي نو دا یې ناروا کړي دي ځکه چې مونږ خو پوره هم نه وو. بیا پېښور های کورټ دو رکني بینچ جوړ کړو او په هغې کې د وفاقي حکومت نه او چې کوم د صوبایي آی جي پي دی انسپکټر جنرال پولیس دی او چیف سیکرټري د هغې نه جواب طلب کړی دی. د دغې حملې نه پس د تنظیم مشر منظور پښتین ویلي چې جرګه خو به په هر حال کې کېږي. اوس چې کله د پرون د وفاقي حکومت د خوا نه نوټیفیکیشن ورکړی شوی دی نو په دغې نوټیفیکیشن کې هېڅ د دې خبرې وضاحت نه دی کړی شوی چې په دې تنظیم باندې د پابندي اخر ولې لګولې شوې ده بلکې هغې کې سیمپلي دا لیکلي دي چې پښتون تحفظ موومېنټ چې دی نو دا د ریاست خلاف دی د ریاست خلاف کار کوي او د دې نه امن و امان ته نقص امن ته خطره ده. په تنظیم باندې د پابندۍ لګولو نه پس هم د خیبر په هغه میدان کې چې په کوم کې جرګه کېدونکې ده د تنظیم چې کوم ځوانان دي نو هغوی ناست دي
او اوس هم پورې امید لري پوره چې جرګه به په هر حال کې کېږي. آیا د دې نه به هم دغه شان سچویشن جوړ شي څنګه چې د پاکستان تحریک انصاف ورکرز په اسلام آباد باندې ورځي او هغوی ته ځای په ځای باندې کنټینر کېښودی شي او لارې ورته بندې شي؟ نو که چېرې د حکومت د خوا نه دغه شان هم لارې بندېږي یا د حکومت د خوا نه هغه ټایم چې کله جرګه کېدونکې ده او په هغې باندې یا حمله کېږي، نوره سختي کېږي، نو هغې کې هېڅ څه ګران میتھمیټکس نشته، بلکې اسانه خبره ده چې کله هم د یوز اف فورس کېږي، د طاقت استعمال کېږي، نو بیا د هغې انجام غلط راوځي، ځکه چې د طاقت استعمال د مسلې د حل په ځای باندې نورې مسلې را پیدا کوي. اوس د مخکې نه هېڅ دا پته نه لګي چې د حکومت د خوا نه په پي ټي ایم باندې د پابندۍ لګولو نه پس د پي ټي ایم د منظور پښتین آینده لایحه‌عمل به صحیح. که موږ د جرګې د پاتې کېدو خبره کوو، نو جرګه خو اوس په هېڅ حال کې نشي پاتې کېدی، چې پي ټي ایم په هېڅ حال کې هم اوس د دغې جرګې نه دستبرداره کېدی نشي. خو بل خوا یو بله خبره شته او هغه خبره دا ده چې د اسټبلیشمنټ د خوا نه په نورو تنظیمونو، په نورو پاټو باندې، په نورو مشرانو باندې دباو غورځول کېدی شي چې هغوی باندې دا دباو وغورځولی شي چې ورته وویلی شي چې دا تاسو د کوم تنظیم جرګې له ځای نه دغه تنظیم خو د پاکستان د آئین د قانون د خوا نه اوس په دې باندې پابندي لګوله شوې ده، دا بینډ دی. نو لهذا تاسو به اوس د دغې کالعدم تحریک تنظیم جلسې له نه ځئ، نو کېدی شي چې بیا هغه شان ګډون په دغه جرګه کې ونه کړی شي څنګه چې د مخکې نه امید ساتلی شو. بل ویډیو کې به بلې موضوع سره راشو. د الله په امان.